السلام علیکم. څنګه چل دی؟ ښه یې ټول؟ روجې څنګه تیریږي؟ هم تیریږي. وایرس سره څنګه یې؟ وایرس ښه ډېر شوی دی، دغه کوئ، ماسک اچوئ، ځکه چې په انډیا کې حالات ډېر خراب دی. نو چې څومره اوس احتیاط وکړئ، دې نه پس په مطلب بیا خوشحالي وي، دومره بیماري به نه زیاتېږي. نو ماسک اچوئ، بهر مه وځئ. اوس په ځان سخته تېره کړئ، انشاءالله دې نه پس به بیا ښه وي. ځکه چې که اوس هم احتیاط ونه کړو، نو وروسته به بیا ډېر په دغه یئ، په عذاب به یئ. نو او که یو کس تاسو بیمار شوي، بهر چې څوک وځئ، نو ځان سره فیملي والا ټول به تاسو سره ټچ کېږي. نو د هغې دپاره سوچ وکئ. او په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. بس مونږ روژې ماتې ټایم دی، دلته باران دی. ما ویل چې یو بلاګ شروع کړو. نو ډېر ښایسته موسم دی، دا وګورئ، دا وګورئ باران دی، ټول دوند لاندې راکوز شوی دی، دوند ټول لاندې راکوز شوی دی. ډېر ښایسته موسم دی. څنګه پاکستان کې زما په خیال چې اوس لږه لږه دغه شوې ده، ګرمي شوې ده که نه؟ موسم ښه دی اوس هم. ماته خو یو ملګری د هغه وویل چې ګرمي شوې ده لږه. بس دا وګوره، که دغلته راته ټایم ښکاري، دلته دا ټایم دی. دا وګورئ، بس 9 بجې دي او څه د پاسه 8 بجې دغه کېږي، اذان کېږي، بیا به روژه ماتې کړو. دا وګوره، دا بس اوس چاټ تیارېږي، ډیکوریټ کې لګیا دی، ډیکوریشن کوي. ډېر ښایسته ډیکوریشن کړی دی. ما په خیال په پېښور کې خو لاکډاون دی، سکولونه هم بند شوي، نو دغه رنګې ده. نیوز هم کتلی و، په هغې کې مې وکتل، هر څه بند دي. او مردان کې زما په خیال ډېر وایرس سیوا شوی دی، نوار مې راغلی ده. که څوک بهر روځئ، ګورئ بیا به ګیله نه کوئ، په کور کښېنئ او ډېر احتیاط وکړئ. کم از کم مطلب 2 هفتې احتیاط وکړئ، نو انشاءالله بیا به ښه. بیا به که مطلب یو ځل سیوا شو، نو بس بیا به مطلب تاسو هم په دغه کې پریشانه به یئ، او حکومت خو بس پریشانه. حکومت په دې ټایم کې سپورټ کوئ، ځکه چې دې ملکونو کې دغه رنګې حالاتونه ډېر خراب وو، نو عوام به بهر نه وته. ये वो दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है ना? हाँ, ये डिफरेंट है। हाँ, ये मैदे वाले वो दूसरे थे, वो बड़ा वाला। ब्रेड वाले। हाँ, वो ब्रेड वाले थे और ये दूसरे। हाँ, ये हाँ, तो अगर आप लोगों ने वो दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो उसमें हमने बनाया था, वो देखो। वो देख ली। हाँ, उसमें वो बड़े वाले थे और इसमें ये छोटे ये वाले। ब्रेक है। हाँ, तो ये अब ये बनेगा। मैदे वाले हैं, ये मैदे वाले हैं, ब्रेड वाले। वो ब्रेड वाले हैं। ये देखो, जब बनेगा तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह फिर दिखाऊंगा। دا تیار شو، وګورئ، هماغه یو شي ډېر مزېدار وي، ډېر خوند کوي. دا اوس تیار شوه، دې نه مخکې مې راته وښول، هغه جوړېده، نو دا اوس تیار شو. نو دا اوس سره ټایم پکوو. लकड़ी वाली मेरे घर के पाई थी ना, दो पता नहीं। نو ټایم دلته پکوو، او ټایم پکېږي. دا م رول تیار کړي دي، بس اوس په دا پخېږي. هغه پکوړې دي، پکوړې چې پخې شي، نو بس بیا وپکې دا ور اچوو، نو ډېر ښایسته خوند کوي. دا وګورئ، دا مو اوس دلته کور کې جوړ شو. دا موسم دی، بهر وګورئ. ګورئ، سناو پکوړې دلته پخې شوې.
دا چا کېږدو په فرش کې چې یخ شي او روح افزه پکې دننه پرته आया ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਆਲੂ ये शहबाज है शहबाज बाद अपनी हर चीज तैयार हो खाओ नहीं उसने दिखाया ना ये उधर मैं चाट अभी फ्रिज में रखने लगा हूँ इसकी जगह यहाँ है ठंडा होने के लिए ब्रावो براو او دا زمونږ کمرې نه ویو ښکاري بهر دا بالکون دی دلته کپړې مپړې چې وسوینځو دلته کې دغه کوو اچو او موسم چک کوي ډېر ښایسته موسم دی زه تاسو سره خپل د یوټیوب لینک فیسبوک باندې شیر کوم نو هغه تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ نو انشاءالله دغه شانتي ویډیوګانې به نور هم تاسو له جوړو او سپورټ کوئ صحیح ده او لایک کوئ یې شیر کوئ یې او یوټیوب چینل مې هم جوړ کړی دی هغه هم تاسو ځان سره سبسکرایب کړئ زه به انشاءالله په فیسبوک کې به لینک ورکوم نو هغه سره سبسکرایب کړئ او انشاءالله دغه رنګ ښایسته ښایسته ویډیوګانې به ورته جوړو نو بس سپورټ کوئ صحیح ده